غروال صاحب هم راسره دی، مخکې معروف صاحب هم بلنه ورکړه. غروال صاحب فکر کوئ په وروستیو اورونو کې که یو سلو یا ورو بالر راځي د داسې منډو څخه دفاع ممکنه ده، او که د لوبې ارزونه هم ورسره ووایي مهرباني؟ سلام، مننه. پسرلي صاحب خو نقاط ته اشاره وکړه. لوبډلمشر تر یو حده کېدای شي د دې ماتې فیصلو او د وجو ګرم واوسېږي، خو که چیرې موږ شپږم لوبغاړی یا شپږم توپ اچوونکی کاروو او په دې وجه یې کاروو چې موږ په وروستیو کې تیز توپ اچوونکی ونه ساتو، فکر کوم په ماډرن کرکټ کې دومره دغه ډېر کم لیدل کېږي، او بیا یو ورو توپ اچوونکی په وروستیو ورونو کې نسبت تیز توپ اچوونکي ته چانس یې ډېر وي چې رنزونه ورباندې وشي. هغه که هر څومره پیاوړی هم وي او دغه مثالونه په نړیوال کرکټ کې په دې نږدې وختونو کې تیر شوي دي. زما د نظره دغسې ماتو اصلي لامل لوبغاړي وراخوا دی. موږ که وګورو د پاکستان سره په دغه سیالیو کې دا څلورم وار دی تقریبا موږ په وروستي ور کې د منډو دفاع نشو کولی. منډې تر ډیره همیشه 15 زیاتې وي. که فکر مو وي په 2018 اسیا جام کې آفتاب او لاغي وروسته په 21م نړیوال جام کې جنت او چې 3 چکی ورکړي په وروستي ورونو کې هم دغسې بیا تیر کال فاروقي او سکال بیا فاروقي. اصلي مشکل زموږ د لوبغاړو د فزیکي غښتلتیا ترڅنګ هغه ذهني غښتلتیا ده چې بورډ ورباندې تر اوسه پورې نه دی توانېدلی، او دغه یو اساسي موضوع ده چې یو بنیادي کار ورته کول پکار دي. او تاسو که نورې لوبډلې وګورئ، بنګلادیش هم د دغسې یو حال سره مخ و، د هند سره په سیالیو کې تر همدې هدف ته چې موږ د پاکستان سره ځو، خو کلونه ورځنې ګټلې نه شوې. هماغه وه چې دوی د لوبډلې لپاره یو سپورټ سایکولوژیست دغه وټاکه، هغې کلونه کار وکړ، تر ډېره اوس که وګورئ هغه بدلون یې ښکاره معلومیږي. نو په ټوله کې که لوبه د تېرې لوبې سره پرتله کړو، زما په اند په مختلفو برخو کې ښه وه. لکه څنګه چې پسرلي صاحب ویل، توپ وهنه ډېره ښه وه، خو موږ د ګټ ساتنه کې ډېر منډې ورکړلې. موږ تقریبا له 100 زیاتې منډې په ایکستراز کې ورکړلې. هماغه وه چې لوبه په وروستیو کې له کنټروله وتلې وه. که له کنټروله وتلې هم ورته نشو ویلی، ځکه په وروستیو 2 ورونو کې له 100 ډېرې منډې پاتې وي، خو هماغه ذهني غښتلتیا وه چې زموږ د لوبغاړو بنیادي کار ورباندې نه دی شوی. بل موږ که وګورو، پاکستان واقعا یو پیاوړې لوبډله ده، خو موږ ته هسې یو قسم ببو ښکاري. موږ چې د پاکستان سره مخ شو، داسې یو قسم فکر کوو چې ولا دا قصه بیخي ناشونې ده. اصلا داسې نه ده. همدغه پاکستان دی چې موږ سره تر وروستیو ورونو، تر وروستي ور او توپ رسېدلي یو، خو بیا هم رانه لوبه ګټلې ده. دغه ټوله خبره زموږ په ذهن کې ده چې څنګه موږ د یو مقابل لوري خلاف خپل ذهن جوړو. موږ که ذهن داسې جوړ کړو چې پاکستان بیخي موږ ته لوبه نشو ګټلی، نو همدغسې پایلې به یې لکه نن. نو که د ذهن ارزونه وشي، افغانستان خو تل له پاکستان سره ډېر وخت سیالې لوبې کړي دي، دا چې تر روسي اوره رسیږي یا تر روسي باله رسیږي، او تر اخره دا اټکل نه کېږي چې لوبه به کومه خوا ګټي. فکر نه کوې د افغانستان وضعیت ته په کتو افغان لوبغاړي په ښه مورال کې یا رواني لحاظ چې څومره تاسو پرې نیوکه وکړه، هغومره به نه وي زیانمن؟ اصلا د ذهني غښتلتیا نه زما مطلب دغه دی چې په وروستیو او په اساسو وختونو کې ته په خپلو احساساتو باندې کنټرول ولرلی شي. موږ دغه نشو کولی. موږ له پیله تر پایه لوبه ورسوو، ښه لوبه وکړو، هغه خپله وړتیا باندې هلته ځان ورسوو، خو کله چې بیا له ذهنه کار اخیستلي، په خپلو احساساتو باندې قابو راوستلي، محتاطه لوبه کولی، کوشش دا چې ډېرې منډې ورنکړل شي، له موږ دغلته خطا کېږي. نو هغې لپاره په اداري لحاظه بورډ باید په دې باندې بنیادي کار وکړي، او دغه مشکل یو ستونزه که یو وار وشي صحیح شه، موږ ورته ویلی شو چې دا په لوبډله کې یا په لوبغاړي کې یا په لوبډلمشر کې مشکل و. که دغه نورې څلورو لوبو ته چې ما یادونه وکړه موږ پام وکړو، لوبډلمشران مختلف وو، لوبغاړي هم چې دغه نیمګړتیاوې ورزنه کېږي او دغه سهوې ورزنه کېږي مختلف وو. خبره دغه ده چې په دغه لوبډله کې یو ذهنیت موجود دی چې دوی په وروستي ورونو کې له دغسې پیاوړو غروال صاحب بیرته به راسو تاسو ته تر هغه چې نور مېلمانه راځي اورېدونکو بیخي ډېر ریکویسټونه راستولي، هغوی ته به په نوبت سره وخت ورکوو. خپله دا د افغانستان د سر دوو اوپنرانو نننۍ ګډه ملګرتیا تقریبا 228 که غلط کړی مې نه وي شاوخوا، زدران صاحب که غلط یم ته مې را اصلاح کوي، فکر نه کوئ چې دا د یو ښه بنسټ پایل دی؟ مثلا پخوا دغه ملګرتیا د زما په ګمان لوبغاړو نه وه کړې. فکر کوئ چې دا ښایي یو مورال سي، یو بنسټ شي د افغانستان د نور لوبغاړو دپاره په راتلونکو لوبو کې؟
بلې معروف صاحب مخکې دې ستاسو د ورستیو خبرو په تړاو چې په یو وخت ما ته راځي کچېری موږ د ډیت اوورز خبره کوو او بیا عبدالرحمن نوې تو پچونکې بولو او کوشش کوو چې هغه په ډیت اوورز کې ونه لوبو راشد او نبی کا افغانستان لپاره په بعضی میچونو کې التلوبي بالونه کړی دی او ورنه کړی دی مفید هم تمام شوی دی خو هم دوی دواړو بیرته په فرانچایز کرکټ کې کوګورو راشد په آی پی ایل کې سو ورول ساتل نو سو ورکړل او ماغه سي مفید نو لکه څنګه چې وخت لاندې شو مطلب دا دی چې دا خبره مروجه نه ده زه لدی انکار نه کوم چې کېدې شي مفید تمام شي خو دغه بیا پر راشد پورې خپل په نبی پورې خپل او په مشر پورې خپل تړاو لري زه په دې مطمئن یم چې دوی به هم په دغه باندې خبرې کړي خو دا چې موافقه ور باندې نه کړي نه پوهیږم چې ولی بل موږ نن لوبه کې بل د یو ریګولر تو پچون کې نه درلود چې هغه باندې ملا وټړل شي او هغه په دې اساس وخت کې ورکړل شي اوس که شاهد کمال خبره کوو داغه هم لومړی وکړو دوه لوبه وتر اوسه فکر نه کوم چې په ورځنی لوب کې یو توپ هم کړی کچېری ابراهیم زدران له یو ور دوه ورکړل شوی ډیر بخوزه هغه په 19 کلونو کې هم په دغه څه وخت کې راغلی او یو وکټ نیمه مخسي او دغه تجربه لري نور د سیو ته پچون کې مان لید چې لوډل مشر ورځنی فائدہ خسته به حساب ور باندې کړی راځم پښتنې ته بل شکه افغانستان او په پیلوزو لوبغاړو باندې تر ډیر املا تړي او هغه سي پایله چې ورځنی دیو توقع لري تر ډیر په ډیرو لوبو کې نه ور کوي لنه کمرغه نن ک د ابراهیم او د ګوربز لوبو ګورو له هر اړخ کې وڅېړو او وڅارو ډیره فوق العاده لوبه وکړه دوی په خپل کې هغه همغږي ډیره خوا حوصله درلودله هغه کم بال چې به د شاټ وهلو هغه به کوشش کوي چې رنز ور باندې وکړي نورې کوشش کوي چې هغه خپل د ډیفنس او دفاعي لوبه وکړي لوبډله کوشش دا و چې څومره یې وسکیږي تر وروستي ورونه ورسي یو خپل ورکی په 500 لوبو کې په یو ورځنی لوبو کې کله یو لوبډلې مایند سیټ او ذهنیت دا وی چې دوی 500 ولوبوي منډي خپل راځي ته 15 ور په وشتنځای ودرېږي او هیڅ منډي ونه کې کوم خبره نه ده خو کله دغه 15 ورته تو پچون کې خو څاري دغه اکشن وګوري دغه د ضعف او قوت نقطې وګوري په ورستي ورونه کې ور باندې منډي کول شي نو ذهنیت خبره به په دغه وګت فرمټ کې بیا هم د ذهنیت خبره ده موږ وګورو افغانستان شل ورځې لوبې ډېری کوي او لوبغاړي هم په فرانچایز کرکټ کې مصروفي نو زموږ دغه د لوبغاړو ذهن تر ډیره شل ورځې لوبې ته جوړل او په دې باندې نړیوالو رسنۍ او موثرینو هم لیکنې کړي دي ابراهیم زدران ته وګورو هغه دغه سیل لوبغاړي نه دی او دغه وجه دا چې هغه شل ورځې لوب کې دومره لوبېدل نه دی بل فرانچایز کرکټ هم دومره نه کړي په ډومېسټک کې خلو بېدل دی په انګلند کې کلب کرکټ کړي او فکر کوم فرست کلاس هم لوبني مکړي و همغه د چې هغه خوونه او عادتونه چې د یو لوبغاړي لپاره په اوږد فارمټ کې پکار دي ابراهیم ورزنی برخوردار دی نو په لانګر فارمټ کې د افغانستان لپاره دغه سپایل